السلام علیکم مینوالو، زه سیف یوسفزی او تاسو ګورئ سیف یوسفزی یوټیوب چینل. مینوالو، زمونږه په زندګۍ مقصد باره کې خبره روانه وه. مونږ ویلو چې څومره هم خلک دي په دنیا کې چې هغه کامیاب دي، نو د هغې په زندګۍ کې یو خاص مقصد پروت دی. هم د هغې مقصد په وجه باندې هغې یو ځای ته رسیدلی دي، یو نوم هغې پیدا کړی دی، یو عزت، شهرت، پیسه ول الله رب العزت ورکړی ده، او د هغې وجه هم دا ده چې هغې ته یو مقصد ملو. که مونږ غور وکړو نو چې څومره انبیاء کرام راغلي دي، نو د هر یو نبي یو خاص مقصد و په دې دنیا کې. دغه شان چې څومره د هغې پیروکار بیا راغلي صحابه کرام دي، یا د زموږ د نبي پاک صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دي، د ټولو یو خاص مقصد او هغه مقصد باندې به هغې زندگی تیروله. دغه شان چې څومره ورپسې زمونږ غټ خلک رالل، د غټ سوچ والا، د هغې ټولو د زندګۍ یو خاص مقصد و. هم په دغې وجه باندې الله رب العزت هغې له کامیابي ورکړه او هغې یو ډېره ښکلې او د خوشحالۍ زندگی په دې دنیا کې تیره کړې ده. د دې مطلب دا نه دی چې هغې ته مشکلات نه دي راغلي، هغې ته هم ډېر مشکلات راغلي دي، خو هغې د مشکلاتو رد عمل څنګه کړی دی، نو هم په هغې وجه باندې بیا د هغې زندگی ډېره د مزې جوړه شوې ده او یو ناموره زندگی ول الله رب العزت ورکړې ده. مینوالو، نن موږ خبره په هم دغه موضوع باندې کوو، د مقصد د زندګۍ د مقصد موضوع ده زمونږه. نو که مونږ سوچ وکړو نو زمونږه د زندګۍ مقصد چې کله نه وي نو زمونږ زندگی څنګه وي، او چې کله زمونږ د زندګۍ مقصد وي نو بیا زمونږ زندگی څنګه وي. نو د دې ټول انحصار زمونږ د زندګۍ د ډیرو شیزونو انحصار چې دی، نو هغه زمونږ د زندګۍ په مقصد کېدو او نه کېدو باندې دی. که فرض کې زمونږ د زندګۍ مقصد نه وي، نو بیا به تاسو کتلی وي چې هغه خلک د زندګۍ نه سوي نا امیده وي، مایوسه وي، بیا هغه قسمه قسم مشکلاتو سره مخ وي، قسمه قسم یو مشکل لا ختم نه وي چې بل راغلی وي، او د هغې وجه هم دا وي چې هغه مشکل ګڼي. که کله مونږ یو چیلنج راغی، یو پرابلم راغی، یو مشکل راغی، هغه مشکل مونږ مشکل ونه ګڼو، بلکې د هغې په حل باندې مونږ سوچ وکړو چې یاره دا مشکل یا دا پرابلم مونږ ته راغلی دی، د دې حل به څه، نو بیا به زمونږ زندگی ډېره ښکلې تېرېږي. نو په دې وجه چې کوم خلک د مشکلاتو باره کې صرف سوچ کوي، نو هغې ته مشکلات در مشکلات را رواني. مونږ وایو که نه، یو محاوره مشهوره ده، وایي چې غریب کیږي او دغه شان مالداره کیږي. مینوالو، منم تاسو سره په دې خبره کې زه اتفاق کوم چې زمونږ د معاشرې، زمونږ د قوم، زمونږ د ملک، یا زمونږ د عدالتي نظام، یا زمونږ چې کوم د ډېر داسې څیزونه دي چې د هغې یو کردار شته په دې کې چې غریب کیږي او مالداره کیږي. نو خو د دې ټولو نه علاوه چې د ټولو نه مین کردار په دې کې دی، نو هغه زمونږ د سوچ دی او زمونږ د رد عمل دی. ګورئ، مشکلات یو عام کس ته هم راځي، یو خاص کس ته هم راځي، خو عام کس ته چې کله مشکلات راځي نو هغه مشکلاتو ته د مشکلاتو په نظر ګوري، هغه مشکل ګڼي، او چې کله یو خاص کس ته مشکلات راشي نو هغه د مشکلاتو ته د مشکلاتو په نظر نه ګوري، بلکې هغه چې څنګه یو پرابلم، یو مشکل مخې ته راشي نو په هغې باندې بیا د حل سوچ شروع کی چې یاره دا پرابلم راغلی دی، دا مسله راغلی ده، دا به زه حل کوم څنګه. کله چې د حل سوچ شروع شي نو الله رب العزت انسان له توفیق ورکوي، هغه مسله ډېر زر حل کیږي. د ټولو نه لومړی څیز دا دی چې زمونږ په زندګۍ کې مقصد نی، نو بیا به مونږ ته مشکل ښکاري. چې کله زمونږ په زندګۍ کې مقصد وي نو بیا به مشکل چې راځي، یو پرابلم راځي، یو مسله مونږ ته راځي، نو بیا به هغه مونږ ته څه ښکاري، هغه به مونږ ته یو چیلنج ښکاري، هغه به ایز ا چیلنج مونږ اکسپټ کوو، ایز ا چیلنج به مونږ اکسپټ کوو، او بیا به زمونږ کوشش دی چې دا څومره په ښه طریقه باندې حل کو او د دې مشکل نه مونږ وځو. نو بیا عزتمندو یاد ساتئ چې کله مونږ
یو مشکل د حل په باره کې سوچ شروع کو نو بیا الله رب العزت د طرفه یو معجزاتی یو مدد مونږ سره کیږي، یو الهامی مدد کیږي، یو قدرتی مدد مونږ سره شامل حل شي او بیا مونږ ډیر په اسانه باندې دی یو مشکل نه وځو. نو زمونږ د زندګۍ ټول انحصار پر رد عمل باندې وي او د دې رد عمل انحصار زمونږ په مقصد باندې دی چې د کوم خلکو په زندګۍ کې مقصد وي نو د هغه د پاره د مقصد دویم یو شی تاسو له مخې ته کوم چې هغه د هغه د پاره سیلف موټیویشن جوړیږي. سیلف موټیویشن څه ته ویل شي؟ تاسو به کتلی چې کله تاسو یو کس وګورئ نو هغه نه موټیویټ شي، انسپایر شي، متاثر شي او کوشش او خیال او سوچ مو دا وي چې یاره داسې زه جوړ شم، یو غټ کس، یو پوها، یو ښه سوچ والا، یو علم والا یا د هر لحاظ سره هغه الله رب العزت خاص کړی وي، تاسو هغه سره ملاو شئ نو تاسو د هغه نه څه کیږي؟ موټیویټ شئ، هغه د تاسو انسپایر شي، متاثر شي چې یاره زه هم داسې جوړ شم. د دې وجه څه وي چې هغه یو مقام ترلاسه کړی وي او دا مقام د څه د وجې ترلاسه شوی وي چې د هغې شاته یو غټ مقصد پروت وي، هغې مقصد باندې دغه کس دغه انسان کار کړی وي، ځکه د الله رب العزت یو مقام یو درجه ورکړی وي. نو مونږه د هغه مقام نه انسپایر کیږو. اصل کې مونږ ته خو ښکاري دغه مقام، دغه شهرت، دغه پیسه یا دغه عزت، خو د دې شاته چې کوم مقصد دی نو مونږ د مقصد نه متاثر یو. د دې چې کوم مقصد دی نظری باندې هغه محنت کړی دی، هغه نظری هغه مقصد نه مونږ متاثر یو. چې د کومو خلکو په زندګۍ کې یو خاص مقصد وي، یو مقصد پروت وي، یو امبیشن، یو ایم باندې، یو مقصد باندې هغه ژوندۍ تیری نو بیا هغه سیلف موټیویټ کیږي. سیلف موټیویټ مطلب د ځان نه متاثر کیږي. هغه چې یو ورځ محنت وکړي نو روانه ورځ د نن ورځې نه زیات محنت کوي، ولې چې هغه د ځان نه متاثر کیږي، هغه خوشحاليږي چې نن ورځ کې زه خپل ټارګټ، خپل ګول ته دومره نږدې شوم. 15 کالو ګول ځان لای خې دی نو یو کال چې هغه څومره محنت وکړي، روان کال بیا د هغې نه زیات محنت کوي، دغه شان بل کال د هغې نه زیات کوي، بیا دغه شان ورسره دغه محنت کې هم اضافه کیږي. د هغې وجه ټوټلی دا وي چې هغه سیلف موټیویټ کیږي د خپل مقصد د وجه. قدرمندو ما نن تاسو ته 2 پوینټس کېښودل. یو مې درته دا کېښودو چې کله ستاسو په زندګۍ کې یو خاص مقصد پروت وي نو تاسو ته به مشکلات بیا مشکلات نه ښکاري، بلکې تاسو به خپل مشکلات چې دي د هغې په باره کې به سوچ نه کوئ، بلکې چې کله مشکل راځي نو هغه به تاسو اکسپټ کوئ او د هغې د حل باره کې به سوچ شروع کوئ. ولې چې د ستاسو ټارګټ پسې وي هغه به ډېر اوچت وي، تاسو ته به وړوکی مشکل یو پرابلم هیڅ هم نه ښکاري. کله چې د ستاسو مقصد وړوکی وي نو وړه غوندې مسله به هم تاسو ته یو ډېره غټه مسله ښکاري. که د ستاسو مقصد ډېر غټ وي نو بیا به تاسو ته ډېره غټه مسله هم وړه ښکاري. د دې ټول انحصار د ستاسو د زندګۍ په مقصد باندې دی. دویم څیز ما تاسو ته ووایي چې سیلف موټیویشن، چې کله د ستاسو په زندګۍ کې مقصد وي نو بیا به تاسو سیلف موټیویټ کیږئ، ځان نه به متاثره کیږئ، بیا به د ستاسو دا د موټیویشن دپاره د چا ضرورت نه وي. اگر چې د ګایډنس یا د مشورې اخیستو یا د ایډوایس ضرورت په ضرور وي، ولې چې کم خلک په خپل زندګۍ کې ځان دپاره یو کوچ ساتي، یو منټور ساتي، یو پوهه کس ساتي د مشورې دپاره، نو هغه ډېر زر چې کوم دی نو په زندګۍ کې ترقي کوي. چې کم خلک ځان له یوازې لګیا وي، صرف په خپل سوچ لګیا وي، نو هغه ډېر په اسانه یا ډېر زر ترقي نه کوي، بلکې هغه ته زیات مشکلات هم راځي. او چې کله د بل د تجربو نه فایده علي نو بیا هغه ته مشکلات کم راځي. نو په دې وجه باندې هغه کې سیلف موټیویشن وي، د ځان نه متاثره کیږي، محنت رس راځه د هغه محنت کال تر کال د هغه په نتایجو کې اضافه کیږي. مینوالو تر دې دمه زموږ هم دا خبره وه په مقصد باره کې، 2 خبرې ما وکړې، د پرابلمز د سالف کولو باره کې، دویم سیلف موټیویشن باره کې. انشاءالله آینده ویډیو کې به یو څو فیکټرز نور دي په هغې باندې هم خبره کوو. د ځان خیال ساتئ، د خپل خاندان د چاپیرچل خیال ساتئ، اور ورسره که تاسو دا چینل سبسکرایب کړی نه وي نو دا هم سبسکرایب کړئ، ګنټای نشان هم دباو کړئ چې څومره هم ویډیوز راځي هغه تاسو ته ملاویږي. اور بل په لاست کې یو ریکویسټ تاسو ته کوم، یو التجا، یو درخواست، چې کومه ویډیو تاسو ته ښه ولګي، تاسو ته د فایدې ولګي، بهترین عمل دا دی
چې تاسو دا ضرور د خپل مینوالو سره شیر کړئ. که تاسو خپل عمل کې دا را نشي نو چې د بل یو مسلمان رور په عمل کې راشي او هغه د دینه فایده والی نه هم د تاسو د آخرت یو ګټه وشوه اور مې بي داسې وشي چې الله رب العزت د دغه د وجې تاسو په عمل کې هم دا خبره راولي. نو کوشش کوئ چې ښه خبره کوم تاسو واورئ او زده کوئ نو دا بل سره ضرور شریکوئ. ویډیو سره شریکوئ نو هم بهتره ده. که ویډیو نه شریکوئ تاسو خبره زده کړه نو دا خبره ضرور د ملګرو سره چې کله تاسو کینئ نو دا خبره ورسره ډسکس کړئ چې یاره دغه شان زموږ په زندګۍ کې مقصد وي نو موږ ته دومره فواید کیدای شي. بیا د زندګۍ مقصد ځان له جوړول ضروري. السلام علیکم ورحمت الله. یا الله په امان.